بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فاكبا عنيد الله رفارا هغا چه باسمانونو کری و هغا چه بسمکا کری له الملك داغر فارا باچاهدا وله الحمد داغر فارا صفتون دا کمال لی وهو دا الله تعالی على كل شيء قدير بهر يوشباني قدرت والده هو الذي خاص الله غزاد ده خلقكم چتا سی پیدا کړی وای فمنکم بس بعض استاسنا کافرون کفر کون کړي ومنکم بعض استاسنا مؤمنون ایمان راړون کړي والله الله تعالی شری بما فعسبانی تعملون چتا سی کوي بصیر لدن کړي خلق السماوات والارض پیدا کړی الله تعالی اسمانونو زمکا بالحق دفارا دخکار کولو د حق چې توحید دی وصورکم او شکلونه در کړی تاسو لرا فاحسن نو خسته کړی دي صورکم تاسو شکلونه و الیه المصیر او هغه ته ورګرځیدلی یعلم فیږي ما فهغ سبانی فی السماوات والارض چې باسمانونو کې او پزمکه کې ويعلم فيغي ما فهغ سباني تسرون چتاسو پټوي و ما فهغ سباني تعلنون چتاسو اخکار کوي والله عليم بذات الصدور والله فيد فرازن دسنو الم ياتكم ايا ندر غلي تاسو ته نبأ الذين خبر دا کسانو چې کفر کړي من قبل مخکي فذاقوا بسوسك واغيوا وبال امرهم سزا د فلکار ولهم عذاب أليم ودير فار عذاب درناك دي ذلك دا عذاب شده بأنه فدي وجه شيقنا شان داده كانت يو تأتيهم راتل البديوتا رسلهم في غنبران ديو فوازها دلائلو فقالوا نويل ديو أبشر آيا إنسانان دي يهدوننا چه خودنا كيمنتا فكفروا نكفروا كديو وتولوا أو مخي وقرزا واستغنى الله نو بی پرواهی اختیار کړ الله تعالی الله مراونی ول او الله تعالی بی پروا دی واستایل شوی دی زعم الذين كفروا غمان کیا کسان چې کفر کړي دي الله یبعثو چې هیڅ چری بعد یو را پان سولې شي قبرنا قلت اوایا بلا ولنا وربي زما دي قسمی بخپل رب لا تبعثن چې خامخاته صبر پورته کولې شي ثم لتنبؤن بیا خامخا تاسو لبا خبر در کولی شي بما فاغس عملتم چې تاسو کړی دي وذلك على الله يسير او دا کار فالله باندې آسان دی فآمنوا بالله ورسوله بس ایمان راوړی فالله او رسول دا غبانی والنور الذي فرنا حغبانی انزلنا چې مونږه را لګلی دا او الله تعالی فاغسبانی چې تاسو کوي خبردار دی يوم فاغور رزباني يجمعكم شرا جمع بكتاسو ليوم الجمع ورز درا جمع والتا يا ورز درا جمع كدلوتا ذلك يوم التغابن دا ورز تاوان ومن يؤمن بالله وهغشا چيمان راولو فالله باني ويعمل صالحا وعمل وكنيك يكفر عنه سيئاتي نو برجی الله داغنا گناهونه داغو داخل بکی اغلر جنتونو تا چې بهیږي بلاندې دونو داغین ولی همیشه به بدی کې همیشه او د کامیابی لویا والذین کفروا ها کسان چې کفر کړي وکذبوا دروغجنې غنلی دی بی آیاتنا زمنګ آیاتنا اولئک اصحاب النار داور والدی خالدین فیها همیشه به بدی کې وبئس المصير او ډیر بد زید ورتک دی دا جهنم ما صاب من مصیبت نرسیږي یو مصیبت الا باذن الله مگر په تقدیر د الله ومن يؤمن بالله یوچا چې ایمان راوړو فالله يهدي هدایت وکړه الله تعالی قلبه دا غلطه او الله تعالی فهر یو شی باندې پوی دی واتیو الله تابعداري وکړه د الله واتیو الرسول او تابعداري وکړه د رسول فإن توليتم كشريتا سؤغر سيدلي فإنما نبشك على رسولنا البلاغ المبين زمن برسول رسول لإخكارا الله والله تلا لا إله نشتري أغدار ذبندك إلا هو سوى داغنا وعلى الله يخاص فالله تلاباني فليتوكل المؤمنون زاندي واسباري مؤمنان يا أيها الذين آمنوا إذا إيمانوا علو
ان من ازواجکم یقینا بعضی د بیبیانو ستاسونا و اولادکم او د بچو ستاسونا عدو لکم دشمنان دي ستاسو فاحذروهم ځان بچکی د دویونه وان تعفو کشر تاسو معافي کوئ وتصفحوا مخړوئ وتغفروا بخنه کوي ورتانو بشک الله بخنه کوونکی او مهربان دی انما بشک اموالکم مالون استاسو او اولادکم استاسو بچی فتنه امتحان دی او الله تعالی چې عنده دا غسر اجر عظیم اجر لیدي فاتقوا الله ما استطعتم يروا كيد الله ناسمر چې طاقت وستاسو واسمعوا خبر واوري واطيعوا تابداري وكي وانفقوا خرش وكي خيرا لانفسكم ويبا غرا دفار د نفسونو استاسو ومن يوق شح نفسي وهغه څوک چې وساتلی شو د بخل د خپل نفسنا فاولئک نو دا کسان هم المفلحون دیو کامیاب دی ان تقرض الله کچری قرض ورکوي تاسو الله لرا قرضا حسنا قرض خیستا یضاعف لكم دو چند وکی الله دی لرستا سرپارا او بخنه وو کی تاسو ته الله تعالی شکور قدردان دی حلیم او صبرناک دی عالم الغیب پوی دی په پټو باندې والشهادت او بخکارو باندې العزیز الحکیم زور او حکمت والده